سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه ستاسو په خدمت کې په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته یو نوی صرافي در معرفي کوم چې څنګه موږ او تاسو اکاونټ پکې جوړ کړو. موږ او تاسو ته ډایرکټ $10 د فیوچر ټریډ دپاره چې راکوي بغیر له دې چې موږ ورته وریفیکیشن وکړو یا بل څه. یعنې څنګه چې اکاونټ موږ او تاسو په ایمیل باندې اکاونټ پکې جوړ کړو نو ډایرکټ موږ او تاسو ته چې دی $10 د فیوچر ټریډ دپاره راکوي. نو دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ انشاءالله مکمل طریقه په دغه ویډیو کې درته ښایم او زموږ چینل معراج خان سکل در سره سبسکرایب کړئ. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک پرېښیي چې د دې صرافۍ لینک دا دی. کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ نو دغه سایټ به په لومړي سر کې تاسو ته په دغه شکل سره راخلاص شي. صحیح شو چې کله په لینک باندې تاسو کلیک وکړئ سایټ به په دغه شکل تاسو سره راخلاص شي. دلته چې دی لومړی انګلیسي ژبه نه یعنې بله ژبه یې. صحیح شو که چینی یا کوري ژبه یې تاسو به راشئ بره په 3 ډاټ باندې به ځای کې کلیک وکړئ. صحیح شو په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ دلته راځي ترانسلیشن. صحیح شو په دې ځای کې دا لیکل شوی ترانسلیشن. صحیح په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په کلیک وکړو نو دلته موږ تاسو سره په لومړي سر کې کوري یا نورې ژبو باندې نو دلته بیا تاسو انګلیسي ته واړوئ. صحیح ده نو چې کله انګلیسي ته واوښت په دې ځای کې به تاسو یو ایمیل ورکړئ. صحیح ده دلته به یو ایمیل ورکړئ او دلته به همدې ایمیل ته به یو پاسورډ ولیږئ. صحیح شو چې ستاسو جیمیل ته او دلته به تاسو پاسورډ ورکړئ. پاسورډ کې به تاسو انګلیسي حروف استعمال کړئ انګلیسي حروف او همدارنګه 1 2 3 شماره به پکې استعمال کړئ او په ساین اپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح شو کله دلته زه راځم اکاونټ پکې جوړوم. کله چې تاسو دلته خپل ایمیل ورکړئ یا جیمیل هم ورکړئ دلته به تاسو په سینډ باندې کلیک وکړئ. صحیح ده په سینډ باندې کله تاسو کلیک وکړو ستاسو جیمیل ته به یو کوډ راشي. را به شئ خپل جیمیل ته خپل جیمیل به راخلاص کړئ. جیمیل کې به وګورئ جیمیل تاسو ته یو کوډ راځي هغه کوډ لږ وخت نیسي. دا د کوډ راغی دغه کوډ به تاسو له ځان سره کاپي کړئ. سمه ده چې کله هم کاپي کړئ را به شئ همدې سایټ ته په سایټ کې به دلته تاسو دغه کوډ چې دی پیسټ کړئ په دې ځای کې. صحیح شو او دلته به راشئ دلته به تاسو یو پاسورډ ورکړئ. پاسورډ دغه ډول یو پاسورډ به تاسو ورکړئ. پاسورډ لومړی انګلیسي حروف باید غټ وي. صحیح ده او دغسې یو انګلیسي حروف به ورکړئ بیا به 1 2 3 ورکړئ. صحیح ده او په ساین اپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو دغه اکاونټ په ځان سره چې دی سیو کړئ. صحیح شو پاسورډ او جیمیل دلته به تاسو سره لاندې به کلیک وکړئ په دې ځای کې ګوګل پلی باندې او تاسو به ډایرکټ پلی سټور ته بوځئ. له پلی سټور به تاسو دغه صرافي چې دی ډاونلوډ کړئ. صحیح ده اوس به راشئ همدا صرافي چې کله تاسو انسټال کړه را به شئ همدا به راخلاصه کړئ. سمه ده دا ده په دې باندې به کلیک وکړئ اګري باندې به داسې کلیک وکړئ دا به الاو کړئ. دغه صرافي به تاسو ته په دغه ډول باندې خلاصه شي. دلته به تاسو راشئ بره پروفایل باندې به کلیک وکړئ. چې کله پروفایل باندې کلیک وکړو دلته به خپل اکاونټ لوګین کړئ. صحیح شو دلته به تاسو ایمیل ته راشئ. ایمیل به تاسو دلته به تاسو خپل ایمیل ورکړئ. صحیح ده یو ایمیل به تاسو خپل ورکړئ. چې کله ایمیل ورکړئ دلته به تاسو پاسورډ ورکړئ چې کوم پاسورډ تاسو ورکړئ. صحیح ده او په لوګین باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به ستاسو جیمیل ته یو کوډ راځي. صحیح ده په سینډ کوډ باندې به ځای کې تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو را به شئ خپل ایمیل ته. صحیح ده دلته به تاسو ته یو کوډ راشي. سمه ده کله چې تاسو خپل اکاونټ لوګین کړئ خپل اکاونټ تاسو خلاص کړئ دلته چې کله تاسو ته ایمیل کې آل انباکس کې تاسو ته دغه نه راځي کوډ نو تاسو به دلته راشئ په دې بره دغه ځای باندې به کلیک وکړئ په دې 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده په 3 ډاټ باندې کله تاسو کلیک وکړئ را به شئ لاندې. صحیح ده لاندې به راشئ سپام ته. صحیح شو دغه ځای ته به راشئ پوه شوئ دې ځای ته به راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک وکړو دلته به ستاسو هغه د لوګین وریفیکیشن کوډ دلته راځي. صحیح ده هغه لوګین وریفیکیشن کوډ به تاسو ورکړئ. صحیح ده کله چې تاسو کوډ ورکړئ او تاسو خپل اکاونټ په دغه صرافۍ کې خلاص کړئ را به شئ اوس دلته ریوارډ ته. صحیح ده ځای کې لیکل شوي دي ریوارډ په دې ریوارډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په ریوارډ باندې کلیک وکړئ لږ انتظار به تاسو ورته وکړئ. دلته به تاسو په ګیټ باندې کلیک وکړئ. صحیح شو په دې کې ګیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړو تاسو ته به $10 د فیوچر ټریډ دپاره درکړي. صحیح شو ګوره دا موږ تاسو ته ریسیو شو. صحیح ده دې ځای کې تاسو کتلی شئ ریسیو شو موږ تاسو ته. له دې بعد به تاسو راشئ د شاته بیک به وکړئ دلته به راشئ فیوچر ته. صحیح ده په دې ځای کې فیوچر دی. صحیح شو دلته به تاسو راشئ فیوچر ته په دې ځای کې فیوچر دی. صحیح ده دغه فیوچر ته به تاسو راشئ. چې کله فیوچر باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو سره یو څو سکنډه وخت اخلي بعد له هغې دا اوپن کېږي. صحیح ده نو چې کله دا اوپن شي په دې اوپن ټریډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې ځای کې به بېرته تاسو راشئ په دغه ځای کې دغه زیړه نشانه چې وړه ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده په دې وړه نشانه باندې چې کله کلیک وکړو
اوس به دلته په $1 یوازې په بیټ کوین کې تاسې کولی شئ په دې باندې ټریډ وکړئ. صرف په بیټ کوین کې په 10x کې موږ تاسې کولی شو چې صرف په بیټ کوین کې په 10x کې موږ تاسې ټریډ وکړو. دلته به تاسې په گو ټو یوز باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. چې کله په دې باندې کلیک وکړو نو اوس یې چې مطلب دغه بیټ کوین زه لانګ اخلم که شارټ اخلم چې هر ډول اخلي نو همغه لکه څنګه چې په باینانس کې کېږي په دې ترتیب هم هماغه شان دی. که شارټ اخلي په شارټ کې اخیستل شي، که لانګ کې اخلي په لانګ کې اخیستل شي. زه مثال په شارټ کې اخلم. صحیح ده. په شارټ باندې مې کلیک وکړو، اوکې باندې مې کلیک وکړو نو دلته به اوس ما سره پوزیشن جوړ شي. دا ګورئ ما سره پوزیشن جوړ شو. 10x کې مې واخیسته، په شارټ کې مې واخیسته. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې له دغه $10 استفاده وکړئ. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ او دغسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.